د ټاکنو په اړه د امریکا دریځ د موازي حرکتونو وخت نه دی. امریکا له ټاکنیزو پایلو وروسته په افغانستان کې د موازي حکومتونو له رامنځته کولو سره مخالفت ښودلی دی او دا یې د افغانستان لپاره په زیان بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ولسمشر غني د بریا اعلان تاییدوي او له ارګ څخه یې مننه کړې چې د ولسمشري د لوړې مراسم یې وځنډول. د راپورونو له مخې د ولسمشر غني د لوړې مراسم 2 اونۍ ځنډېدلي دي. مخکې ټاکل شوې وه چې راتلونکي پنجشنبه ولسمشر غني لوړې په ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په افغانستان کې له ټولو ډلو غوښتل شوي دي چې د سولې خبرو لپاره په یو ملي چوکاټ موافقه وکړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت بشپړ استازیتوب وکړي او دا خبره مخته بوځي. د دې لپاره چې ټول افغانان په دغو مسایلو او موافقې لپاره پوره وخت ولري، موږ له افغان حکومت څخه مننه کوو چې د ولسمشر د لوړې مراسم یې وځنډول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي د دې وخت را رسېدلی دی چې پر انتخاباتي سیاست باندې تمرکز نه بلکې د سولې پر لوري ګامونه پورته شي تر څو له طالبانو سره جګړه پای ته ورسېږي او د بین الافغاني خبرو له لارې د سیاسي حل لپاره یو فارمول وموندل شي چې د هېواد ټولو وګړو ته د منلو وړ وي. اعلامیه همدغه راز د هغو اقداماتو د درېدو غوښتنه کړې ده چې د افغانستان ملي حاکمیت زیانمنوي، د موازي بنسټونو د جوړولو په ګډون چې د اساسي قانون خلاف دي. د ټولو بې ثباته موازي اقداماتو څخه دې ډډه وشي. دا ډول اقدامات د افغانستان حاکمیت او ملي وحدت چې امریکا یې کلکه ننګه کوي کمزوري کوي. تر دغې اعلامیې څو شېبې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې په افغانستان کې یو لوی سیاسي فرصت رامنځته شوی دی چې باید زیانمن نه شي. ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شي چې له تړون وروسته به بیا په مارچ کې بین الافغاني مذاکرات پیل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له خپرېدو څو شېبې وروسته د عبدالله انتخاباتي ټیم اعلان وکړ چې نور د والیانو د معرفي کولو لړۍ دروي. دې ټیم ویلي وه چې خپلو پلویانو ته یې ویلي وه چې نن چهارشنبه د تخار د نوي والي لپاره د دې ډلې د نوي والي د معرفي په مظاهره کې ګډون وکړي، خو اوس یې خپلو پلویانو ته ویلي وه چې دا مراسم یې لغوه کړي دي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. که مو خوښ سوي لایک یې کړئ، که مو چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو